ایمیل جوړول نه خو پیږي که نه بیا چې کله تاسې ګوګل کروم ته لوډ شئ مستقیما په جیمیل کلیک وکړئ دلته کمپوز هر وخت چې کله ایمیل لګئ تاسو ته په هر یوه سایټ کې که هغه یاهو دی که هغه هارټ میل دی که هغه یانډیکس دی که هغه جیمیل دی د کمپوز مفهوم دا وي چې تاسې ایمیل ولګئ صحیح شوه یعنی نوی ایمیل کمپوز کوي په اصطلاح اوس موږ ایمیل لګو کمپوز کلیک دغه ځای کې د چټ باکس غوندې شاید راشي چاته چې لګي تو ایمیل خو دغه دی دا صحیح شوه ایته ایمیل خو دغه دی چاته چې لګي هغې اړونده کاس ایمیل غواړي مثلا زه لیکم خان داسې کې مو سره ایمیلونه ثبت دي عبید خان ډاټ خوست دا مو سره د یور ثبت دی دا که نوی ایمیل وي هغه ولیکه مثلا خوست ډاټ افغان @gmail.com شته په دغه ادرس ایمیل شته کلیک کا دلته په سی سی او بی سی سی نه خبرې مو کړې وي سی سی دا معنی چې نور نفر په جریان کې کوي یعنی نور ته هم لګي خو چې د سی سی والا نفر پوه شي چې مستقیم ایمیل خوست ډاټ افغان ته لوړ ده که مستقیما نه لګي بل یو نفر ته مثلا کابل خان ډاټ افغان @gmail.com په دې هم شته صحیح شو سبجیکټ د ایمیل موضوع د ایمیل چیپ بارا کې دی صحیح شو about my document صحیح شو مثلا د دې مو اسناد په بارا کې دی صحیح شو please check دلته مې ته وایي چې مو اټچ فایل وکړه که نه اټچ فایل معنا ده چې مو ډاکومنټ در لګلی دی یا مې سی وي در لګلی دو هغه وکړه یعنی دا موضوع مې دلته کیدای شي ته مثلا موضوع ولیکې ټوله خو که نه یې لیکې اټچ فایل یو سی وي اټچ کا مثلا داسې فرض کړه چې دا سی وي دو دا اپلوډیږي فقط چیگا سینڈ میسج سینڈ ایمیل لګالو جیمیل ختمولو دپاره موږ لومړی څو خپل اکاونټ ته اکاونټ ته څو هغې نه وروسته دغه اکاونټ کلیک کوو سیټینګ ته لوډ شو موضوع پوه شوی دغه اکاونټ ډیټا اینډ پرایویسي دې ته څو دلته ښکته سکرول ډاون دین ډیلیټ ګوګل سروس کلیک کا خپل د دې ایمیل ادرس پاسورډ ورکا او نیکسټ کا چې ټول هغه تو سروس ډیلیټ شي که هغه په دې جیمیل د کوم اکاونټونه جوړ کړي وي فیسبوک دې جوړ کړی وي د یوټیوب چینل دې جوړ کړی وي صحیح شوه یوټیوب چینل څه ډول جوړ کړو موږ به داسې وکړو دا نه جوړ دی ښه داسې ناصر دا وکړه نه دغه نه دی جوړ صحیح شو موږ څه ډول یوټیوب چینل جوړ کړو اول به یوټیوب ته لوډ شو یوټیوب دغه ځای کې هم لیکای شي دغه ځای کې هم لیکای شي youtube.com یوټیوب دا د ویډیو سایټ دی ټول هر ډول ویډیو تاسو پیدا کولی شئ چې تاسو په ژوند کې ستونزې حلولی شي موږ څه ډول یو چینل جوړ کړو د یوټیوب I have a channel create a channel صحیح شو مونږ خو د خپل اکاونټ داخل شوي یو که نه په ګوګل کروم کې صحیح شو نو کریټ ا چینل به کلیک کړئ داسې کې به چینل نوم ورکړئ فرض که زه ورکوم
پوست روخان اکاډمي سنټر. صحیح شو. دا د چینل یوزر دی چې موږ یې په دنیا پیدا کولی شو. کریټ چینل کلیک. موږ یوټیوب ته څه ډول خپله ویډیو اپلوډ کړو خپل چینل ته، دا به هم نن وایو. صحیح شوه. کسټمایز چینل به ووایو چې چینل ایډیټ کړو. دا یې توس چینل دی، هوم، شارټس، سبسکرایب، څومره سبسکرایب لري، دا مسایل دي. کسټمایز چینل کلیک کړئ. چینل هم دوه عکسونه لري لکه فیسبوک، یو پروفایل پیکچر، یو کور پیکچر. پروفایل پیکچر دغه ځای نه سیټ کړئ، کلیک کړئ. دلته په دې کیمرا کلیک وکړئ. یور فوټو مثلا زه یو عکس ورته اپلوډوم. ډن. دا کور فوټو ده. دا به ورته اپلوډ کړم. ایمیج must be at least دومره سایز. دا سایز یې باید چې وي. موږ به داسې وکړو چې یو عکس به ورکړو، یوټیوب کور پیکچر. template. دغه رقم ته عکسونه ورته جوړولی شئ تاسې په فوټوشاپ کې، او یا هم خو دا سایز یې نر وکړو چې دا به داسې وکړو چې ټول ډیزاینونه دي، فقط چې هماغه عکس پیدا سایز پیدا. دا رقم ته نری عکس. ښه، دا م سیو کړو، چینل ته راغلم او دلته اپلوډ کلیک کړو او دلته ډیسکټاپ نه او چیرته دغه دا یعنې سیټ شو خو او ډن شو. اوس څو بیرته هوم ته یا د دغه ځای نه کریټ وایو، ویډیو اپلوډ وکړو. اپلوډ ویډیو، گو لایف، یعنی په یوټیوب کې ته لایف هم ورتلی شي لکه فیسبوک کې یا ټیک ټاک کې یوه ویډیو اپلوډوو دغه ځای نه. دا ځای په هر یور چینل به ووایو هر پلیټ فارم کې وي، یعنی په هر پیج کې چې موږ لوډ شو دلته کریټ وي. ښه، دغه ځای نه موږ چې کړای شو ویډیو اپلوډولی شو. کلیک کړئ، یوه ویډیو چېرته وایو کوچنی select file. Song. Videos.
دا تلاوت ویډیو دا به اپلوډ کوم اوپن ټایټل ورکا د هولي قرآن ډسکرپشن ورکا مثلا معلومات صحیح شو چې دا څیک دو دا تلاوت چا کړی دی تھمنیل دته چې دغه ویډیو کله چې موږ په یوټیوب کې ویډیو کسو بیا یو مخمخ عکس برخي حقیقت کې هغه ویډیو ته ورته یا وی یا نه وي په مخمخ عکس برخي او ورته د خیامه خو چې موږ سره سټوډیو وي خو یوټیوب سټوډیو دا دلته نه اپلوډ کیږي پلی لیست معنا دا چې تاسو په د خپل یوټیوب کې لیستونه جوړي فرض کړه ته خپل یوټیوب نه شیرونه خبروي ټکنالوژي په اړه خبرونه یې فرض کړه بحثونه دي دې ته د فولډر جوړي پلی لیست جوړي د شیرونو د پره چې کته شیر اپلوډوي نو ته انتخاب کا کته اسلامي خبرونه اپلوډوي نو داسې کې لیست ترډوي کریټ پلی لیست دې نه تک جوړوایم شي نیو پلی لیست داسې کې وایا مثلا داسې کې ولیکه چې اسلامي خبرونه کریټ کا په دې کې بل یو کریټ کا او ته ولیکه چې شعرونه ویني رولو بل یو کریټ کا په دې کې ته ولیکه چې مثلا بحثونه اوس موږ دغه ویډیو چې دو دا اسلامي خبرونه دو نو موږ په دې پلی لیست کې اپلوډو ولته چې موږ چینل چیک کسي موږ پلی لیست کسي دا به ډن کو دا به نیکسټ کو ها اټس میډ فور کډز نو دا یې مشمول دي پر دو کده غاس نو مشمول دي پر دو دا اپلای کای یعنی هر چا دې پر دو کنه یس کای نیکسټ کای دلته تاسو ته کاپی رائټ درکوي چې دا بل چا خو په یوټیوب نه د خبره کړي پردی ویډیو خو نه د غلا شوی خو نه دو صحیح شو نو ایشوز فاوند یعنی موضوع پیدا نشو ته صحیح یعنی ډن کوا پرایویټ انلیسټډ پبلک موږ بچو پبلک وایو چې بل چا وي تو په یوټیوب نه سټریکر چی یعنی خطر سره مخامخ کیږي چې ته پردی ویډیو ویلې اپلوډوي صحیح شو اوس تاسو ویډیو اپلوډینګ شروع شو سره چې لګ ډیټ وکه است ځان لري اې دې نه شارټس جګي شارټس معنا هغه سټوري لکه سټوري ډول وي موږ په هغه کې ټیک ټاک وتایو په یو فیسبوک کې څه وتایي ریلز په فیسبوک کې ریلز وتایي او ریلز په فیسبوک کې شته په سټوري هم شته سټیټس واتساپ کې په واتساپ کې سټیټس وتایي او دلته شارټس وتایي صحیح شو دغه ځکه کچھ نه ویډیو وسی اپلوډي مو دا نه لایف ارسي دغه تاسو یوټیوب چینل شو your YouTube channel دا په حقیقت کې شارټس دي صحیح شو لکه وړه سره ورکوای نو پرابلم صحیح شو خو بله موضوع دغه ځای نه موږ کړای شو چې هغه خپله ویډیو سرچ هم کو صحیح شو یعنی بل ځای کې چې سرچ کوي د هولي قرآن کلیک اوس به دا خو په زرګونو ویډیو دي که نه نو موږ ته به څه پته لګېږي چې موږ ویډیو کومه وادو او ویلې نه سرچ کوي دې دپاره به موږ فلټر ته لوډ شو په یوټیوب کې او فلټر ته لاست هاور یعنی دا اوس د تیر سات کې چې اپلوډ شوی وي
هغه موږ ته وښیه. خو موږ یوټیوب چینل چې دی هغه دغه دی، صحیح شوه. 2 منټه مخکې اپلوډ شوی دو او د چینل نه هوسټ روخان اکیډمیک سنټر دا نوی چینل دی، نو ویوز، هیڅ ویوز نه لري، صحیح شوه. په موضوع پوه شوئ. یوټیوب څه ډول وکاروو؟ یوټیوب کې ځینې پالیسۍ دي دغسې ویډیو چې هغه غیر اخلاقي وي یوټیوب نه پرېږدي، په خپله صفحه ریمو کوي، په اتوماتیک ډول ریمو کوي، یعنې د یوټیوب پالیسي هم دا ده. دویمه خبره دا چې هغه په نړیواله سطحه خطري ویډیوګانې وي، صحیح شوه، په نړیواله سطحه. نور هر څه تاسې کړای شئ چې په یوټیوب کې پیدا کړئ او ژوند ټول سهولتونه ستونزې ترې زده کړئ. لکه مثلا تاسو ته پوښتنه پیدا شوې ده چې یو پروګرام دی فرض کړه پاور پوینټ، صحیح شوه. مثلا ته وایې چې هاو ټو میک بیسټ پریزنټیشن، صحیح شوه. یو ښه پریزنټیشن څه ډول جوړ کړو؟ How to make great presentation 10 powerful presentation tips. دغه ویډیو وګورئ یا ډاونلوډ کا خبره خلاص، صحیح شو. یا تاسې have to download YouTube video without downloader، صحیح شو. یعنی ډاونلوډر نشته ځا یوټیوب ویډیو څه ډول ډاونلوډ کړئ. How to download YouTube video directly on your laptop. دا 4 دقیقې 3 دقیقې ویډیو دو. اوس دا مثلا موږ ته نزد کوو فرض. Hello guys. Welcome back with another 100 I kindly to which you want to download video. Let me link will cheer down lot more things. دغه تاسې د پر مثلا یوزفول نه وه که نه، ګټوره نه وه، تاسې په اصطلاح ستونزه نه وي سره حال کې دا بله ویډیو وکسئ. How to download any video from website. How to download video 3 देखिए. तो गाइस आज की इस वीडियो पर इनक्वालिटी डाउनलोड कर मीडियम यूट्यूब फोन पर जा वीडियोस और तेरा हम लोग भाई हम लोग वाला था बाकी क्या दगा सी कैसे हाँ have to make light in home. خبره پوه شوئ څه ډول په کور کې یو لایټ جوړ کړو. د خیالي دی کورني لایټونه نه دا نه داسې دروغ دي. تاسې نه ویوز تاسې کوشش کی چې تاسې وکسئ او چې وکسئ حسابونه دې ته پیسې ځي. په یوټیوب نه پیسې ګټلېږي. خو کله چې ته 1000 سبسکرایب ولرې 4000 ساته ویوز ولرې 4000 ساته بیا ته یو ته دې معیار ته رسېږي چې پیسې وګټې. وینې دا کسه دا لایټونه کور کې جوړېږي پیپونه دي. تاسو ته درخې څه ډول لار کم کورو دا وینئ. دغسې ښه یعنې هره ستونزه چې وي نو تاسې کړای شئ چې دغه یوټیوب له لارې حل کړئ ډېره په اسانۍ سره.
خو یو څه ته په یوټیوب کې ځینې ویډیوګانې اسې تاسې کتلو دپاره ډیزاین شوي وي یعنې واقعیت نه وي چې ته یې وکسې لکه مثلا فری انرژي فری انرژي فری انرژي جنریټر دا معنا لري چې بغیر د کوم مصرفه چې نه لمر ته وي نه تیل خوري نه بل چې خوري یا دا برق تولیدوي دغسې په نړیواله سطحه اوسه پر نه دي منځته راغلي یو امکان نه لري فزیک پوهان یې چې فری انرژي امکان نه لري خو په یوټیوب کې به تاسې په لکونو ویډیو د فری انرژۍ د جوړولو لپاره ووینئ لکه دا مثلا وینئ لکه دا مثلا وینئ دغه رقم کېدای شي په تاسې نه مصرف وکړي موږ ځنه ملګري وو ولې په لکاو روپۍ په ولګولې د هغې ویډیو یې لوسه چې والا فری انرژي جوړوای شم خو امکان نه لري سره نه هیڅ امکان نه لري فری انرژي نشته خو په دلته دومره ډېرې ویډیوګانې دي د په اړه چې حد نشته مقصد دا چې په یوټیوب کې هر څه موندلی شئ او ستونزه حلیږي خو په دې شرط چې لږ ورسره پوه وئ چې دغسې نه وي شي یو داسې غیر معیاري شی وي have to set picture and Windows 7 wallpaper ادي بختانه how to change the wallpaper of PC Windows 7 یو دقیقه ویډیو دو یعنی هر یو رقم ته ستونزه وي د حل کولی شي وینئ څه ډول دغه خپل حال کوي بس دا ډېر عادي وینئ بس رایټ کلیک وکړو سیټ یعنی هر عادي پښتنه او هر لویه پښتنه راشه یوټیوب کې پیدا کوي او حال کوي یوټیوب ډېر مرستندویه سایټ ده گیمونه موږ ډاونلوډوای شو د عمومي سایټ نه لکه موږ څه شی فری فایر گیم ډاونلوډ دا خو انډرایډ دپاره دی نی هغه دپاره موبایل دپاره فری فایر فور پی سی دغسې کې دی نی پی سی دپاره دغسې لوډ شه ډاونلوډ یې